حمدالله محب هم د طالبانو پر دریځ ډیره کلکه نیوکه وکړه. طالبان څه غواړي؟ مذاکرات په کوم دلیل ځنډیدلي دي؟ حمدالله محب طالبانو ته تازه څه وویلي؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د هیواد د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شرطونه د بین الافغاني خبرو د چوکاټ په ډول د منلو وړ نه دي. حمدالله محب چې له ولسمشر اشرف غني سره دوحې ته تللی رسنیو ته ویلي چې د سولې بین الافغاني خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي، او که د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې شوي تړون شرطونه پر حکومت تپل کیږي ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي زیاته کړې دا خبرې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په مستقیمه توګه دي. موږ دغه مذاکراتو کې کوم منځګړی نه لرو. دغه مذاکرات د افغانانو ترمنځ د افغانستان د معادلې حل په اساس دي. موږ نه غواړو په هغه پروسه کې چې موږ پکې ښکیل نه وو دغه بهیر کې دخیل کړو. هغه شرایط چې هلته دي د افغانستان پر خلکو وتپل شي، هغه څه چې موږ د هغې پروسې شامل نه وو. حمدالله محب ټینګار کوي چې فبروري میاشت کې افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې شوي تړون برخه نه وه. بیا هم وایم چې هوکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ وه. موږ هم خپل اعلامیه کې یوازې د خبرولو په تړاو ویل او له هغې ډېر مو څه ونه ویل، او نه هغه وخت نه اوس وخت مو څه ویلي دي. د طالبانو او افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوو ترمنځ دوحه کې د بین الافغاني خبرو یوه جنجالي موضوع هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې شوې هوکړه ده چې طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ یادوي، خو د افغان حکومت پلاوی ورسره مخالفت ښایي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.